الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې په تیر درس کې که ستاسو را یاد شي موږ تاسې د کمپیوټر په اړه باندې کافي اندازه معلومات ترلاسه کړه موږ تاسې کمپیوټر تعریف کړه د کمپیوټر مختلف یونټس مو وپېژندل نن موږ تاسې یو عنوان لرو کمپیوټر د څه شي څخه جوړ شوی دی کمپیوټر نارمل د دوه برخو څخه جوړ شوی دی یو سافټویر دی او بل چې دی هارډویر دی راځو دې باندې لږ خبرې کوو سافټویر څه ته ویل کیږي سافټویر ویل کیږي د کمپیوټر پروګرامونو ته کوم پروګرامونه چې موږ تاسې وینو مثلا ورډ شو ایکسل شو یا وینډوز شو څومره سافټویر چې موږ تاسې وینو دې ته څه ویل کیږي دې ته ویل کیږي سافټویر یا پروګرامونه دې ته سافټویر ویل کیږي هارډویر ویل کیږي د کمپیوټر فزیکي برخو ته یا د کمپیوټر کومې فزیکي برخې چې دي مثلا ماوس دی کیبورډ دی سکرین دی دې ټولو ته هارډویر ویل کیږي هارډویر د کمپیوټر فزیکي برخه سافټویر د کمپیوټر پروګرامونه اوس موږ تاسې راځو د هارډویر کې د کمپیوټر ځینې هارډویر پیژنو موږ وویل چې د کمپیوټر فزیکي برخو ته څه ویل کیږي هارډویر ویل کیږي خو ماوس خو تاسو ټول پیژنئ کیبورډ موږ پیژنو سکرین موږ پیژنو دا شیونه خو موږ تاسې پیژنو د دې څخه غیر د دې درس مطلب زما څه دی د ستاسو مخې ته چې د کوم سکرین معلومیږي د دې درس مطلب دا دی چې دغه ځینې نور هارډویر دي کله چې تاسو کمپیوټر داسې خلاص کئ په داخل کې ځینې نور ډېر مهم هارډویر دي ملګرو دې باندې باید ځان پوه کړو دا ډېر زیات مهم دي مثلا پروسیسر شو ریم شو هارد ډیسک شو مادر بورډ شو ویډیو کارت شو دې باندې لږ لږ خبرې کوو لږ لږ رڼا ور باندې اچوو لومړی موږ تاسې پروسیسر پیژنو پروسیسر څه ته ویل کیږي پروسیسر اصل کې ویل کیږي عملیه اجرا کوونکی ګورئ دغه شکل چې تاسو دلته وینئ دا د پروسیسر شکل دی په کمپیوټر کې دا ډېر زیات بهترین سیز دی یا ډېر زیات پاورفل سیز دی د ده وظیفه ده د عملیو اجرا کول دې ته سنټرل پروسیسینګ یونټ هم وایي سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ یا زه داسې وایم چې مرکزي عملیاتي واحد دا انسپایر شوی دی د کمپیوټر دغه اکثره جوړښت که چېرې تاسو دقیق وګورئ انسپایر شوی دی د انسان د بدن د جوړښت څخه تاسو وګورئ د انسان په بدن کې الله پاک یو څیز ایښی دی دماغ ورته ویل کیږي دا دماغ چې دی د دې وظیفه دا ده چې زیاتره کارونه په خپله ترسره کړي او یا که یو کار بل څوک کوي دماغ هغه کنټرول کړي زه تاسو ته یو مثال در کوم زه لیکمه چې دوه جمع دوه مساوي کیږي موږ ډایرکټ وایو چې دا مساوي کیږي څلورو سره ملګرو څنګه موږ تاسې پوه شو چې دا دوه جمع کله چې دوه موږ دوو سره جمع کړو مساوي کیږي څلورو سره ځکه چې موږ تاسو په ذهن کې په دماغو کې په دې باندې پروسس وکړه عملیه مو اجرا کړله موږ پوه شو چې یاره دا مساوي کیږي څلورو سره خو لیکل چا وکړل لیکل زموږ ستاسې لاس وکړه دا اوس زه لګیا یم لاس باندې لیکل کوم نو وګورئ بعضې عملیې دماغ په خپله ترسره کوي خو لیکل چا وکړل لاس وکړل دغه لاس هم د دماغو په واسطه باندې څنګه کیږي کنټرولیږي نو کمپیوټر کې هم همداسې دی ډېر زیات فعالیتونه پروسیسر ترسره کوي خو بعضې فعالیتونه چې بل ډیوایس ترسره کوي هغه هم د پروسیسر د کنټرول لاندې څنګه کوي ترسره کوي بس موږ تاسو دپاره هم دومره بس دی پروسیسر په کمپیوټر کې داسې یو هارډویر دی چې هغه څه وظیفه اجرا کوي عملیه اجرا کوي خو دا عملیه یا پروسیسر په خپله اجرا کوي یا یې بل هارډویر اجرا کوي خو د پروسیسر د کنټرول لاندې د دې څخه وروسته راځو ریم ته ریم څه وظیفه اجرا کوي ریم یا رنډم اکسس میموري ورته ویل کیږي د ریم وظیفه څه ده کله چې سی پی یو یو عملیه اجرا کوي نو نوموړی پروګرام په ریم کې خلاصوي بس دومره زده کوو
ریم کې خلاصوي. څه معنا؟ موږ تاسې مایکروسافټ ورډ خلاصوو. دغه ورډ چې کله موږ خلاص کو ډبل کلیک ور باندې وکړو او موږ وایو چې ورډ مې خلاص کړه. د ورډ په حقیقت کې کوم ځای کې خلاصیږي؟ ریم کې خلاصیږي. دا اوس چې زه تاسو سره لګیا یم د ریکارډ کوم د درس تدریسوم، دغه پروګرام چې پاور پوینټ دی، دا پاور پوینټ پروګرام چې اوس زه لګیا یم فعالیت کوم، دا کوم ځای کې خلاص دی؟ ریم کې. خو پروسیسر په دې باندې څه کوي؟ عملیه اجرا کوي. خلاص په کوم ځای کې دی؟ خلاص په ریم کې دی، خو پروسیسر په دې باندې څه کوي؟ فعالیت کوي. نو دا ځینې کوچني کوچني مفهومونه دي، ځکه ما دا دلته راوستي دي چې په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. بل یو څیز موږ تاسې لرو دې ته ویل کېږي هارډ ډیسک. دا شکل دی. دا موږ تاسو چې کمپیوټر ته کله خلاص کړو په ما کمپیوټر ډبل کلیک وکړو، سی ډرایو وي، ډي ډرایو وي، ای ډرایو وي، دا زموږ هارډ ډیسک دی. دا زموږ ستاسې د کمپیوټر حافظه ده. موږ ټول څیزونه همدلته څنګه کوو؟ ثبت کوو. ټول څیزونه همدلته ثبت کوو. هر څه مثلا تاسو یو ویډیو را اخلئ، هغه په هارډ ډیسک کې ثبت کوئ. کله چې خلاصوئ هغه په کوم ځای کې خلاصیږي؟ ریم کې خلاصیږي. او کله چې عملیه ور باندې اجرا کوي پروسیسر په ریم کې هغه خلاصوي، بیا ور باندې څه کوي؟ عملیه اجرا کوي. دا یو ډېر زیات ساده مفهوم دی. درې واړه څیزونه باید موږ تاسې وپېژنئ. پروسیسر زموږ په کمپیوټر کې ټولې عملیې یا ترسره کوي یا یې کنټرولوي. کله چې موږ یو پروګرام خلاصول غواړو هغه په کوم ځای کې خلاصیږي؟ په ریم کې خلاصیږي. تر څو پورې چې یو پروګرام په ریم کې خلاص شوی نه وي هغې پورې موږ په هغې کې کار نشو کولی، یعنې هغې پورې پروسیسر نشي کولی په هغې باندې یوه عملیه ترسره کړي. هارډ ډیسک موږ ستاسې د کمپیوټر داسې دی لکه الماری یا حافظه. هر څه موږ تاسې همدلته څنګه کوو؟ ثبت کوو. زه یو ډېر وړوکی مثال تاسو ته وایم. دا زموږ ستاسې څه شی شو؟ هارډ ډیسک شو. دا زموږ ستاسې ریم دی. دا زموږ ستاسې پروسیسر دی. زه یو پروګرام خلاصوم ورډ. دا پروګرام ورډ چې دی دا په هارډ ډیسک کې دی. کله چې په دې باندې ډبل کلیک زه وکړم دا پروګرام کمپیوټر کوم ځای ته راوړل کېږي؟ ریم ته راوړل کېږي. دې ځای نه بیا پروسیسر په دې باندې څه کوي؟ پروسس کوي یا ور باندې عملیه اجرا کوي. ستاسو ذهن کې کېدای شي دا سوال وي چې ولې دا شیونه موږ دلته راوستي دي. ګورئ د دې درسونو ضرورت په دې خاطر باندې دی تر څو پورې چې موږ تاسې د کمپیوټر منظم تصور په خپل ذهن کې ونه لرو، تر څو پورې چې موږ تاسې د کمپیوټر په ټولو هغه اساسي برخو باندې پوه نه شو، ډېره زیاته مشکله ده چې موږ تاسې کمپیوټر مخ ته ولاړ شو، ځکه مخ ته نور پروګرامونه را روان دي. کم از کم یو تصور باید زموږ ستاسې په ذهن کې موجود وي. دا مادر بورډ او ویډیو کارډ به د خیره سره په راتلونکي درس کې وایو. په هارډویر کې به اوس وخت لپاره همدومره بس دی. زه امید لرم چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.